الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به عن عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. ګرانو محترمو د خدای د دین قربانیانو، طالبانو، مجاهدینو، په هر ځای کې چې یاست، په هر سنگر او په هر شلو او په هر رود غره کې چې یاست، وټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. الله جل جلاله دې ستاسو مبارکانو په توسط او ستاسو د دې ډېرو قربانیو تکالیفو په توسط په ټول عالم اسلام کې د الله جل جلاله ښایسته او منور قانون حاکم کې او پروردګار عالم جل جلاله د ستاسو ستړیاو تکالیف او د ټولو مسلمانانو چې د الله جل جلاله په دین کې تکالیف کښلي دي او پر ځانو باندې زخمونه، ټپونه، شهادت او نور ستړیا وړي دي، الله جل جلاله دې په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. ګرانو محترمو، غواړم چې په اوس حالاتو باندې څه خبره وکم او تاسو محترمینو ته او ټول ملت ته اطمینان درکم چې الله جل جلاله زموږ او ستاسو سره دی او والعاقبة آخرت چې دی للمتقین، یعنی آخر به کامیابی و نصرت، فیض او بری به د الله جل جلاله د هغه بندگانو په برخه وي چې هغه د الله د دین خدمت کوي. ګرانو ورونو، په اوسني شرایطو کې چې د اسلامي دولت او د اسلامي تحریک ورونو ته مشکلات پیښ شوي دي، ستړیا او زحمتونه او تکالیف او شهادتونو بند، دا د الله جل جلاله د دین په خاطر دی او په دې کې باید موږ او تاسو د هغه الهي خدمت لپاره چې مو ملا تړلې ده باید په هغه کې کم نقصان او تقصیر را نشي. کم آیات مبارکه چې ستاسو مبارکانو په حضور کې ما تلاوت کړي او یا تاسو اوري، نو دا د هغه ګرانو صحابه واقعه بیانوي او د هغه ګرانو صحابه اوصاف و صفات چې د الله د دین دپاره خپل ځانونه قرباني او زخمو او تکالیفو ته پیش کړي وه. واقعه داسې وه، کم وخت چې د احد واقعه پیښه شوله،
صحابو ته تکالیف، زحمتونه او شهادتونه ورسېدل. تاسو په دې ښه پوهېږئ، معلومات لرئ. خو هغه واقعه د احد چې تېره سوله، مفسرین مبارکان وایي چې د هغې ورځې په تعقیب دوهمه ورځ بیا حضرت نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي چې کم کفار چې تښتېدلي دي او د مدینې منورې څخه پر شا تللي دي، نو د هغو په تعقیب پسې تګ او رفتار پکار دی. کوم وخت چې وای دا کفره د احد په میدان کې شکست وخوړی، ولاړل تقریبا د مدینې منورې څخه څه اندازه لرې ولاړله. په هغه ځای کې دوی سره راټول شول او دا مشوره سره وکړل چې هغه صحابه چې موږ شکست ورکړي ټوک ټوک سوله، د ناکامۍ حالات ورته پېښ شو او بیا هم موږ دغسې پرېښول. نو د دې دپاره پکار ده چې موږ تاسو بیرته باید عود وکړو د دې صحابو مبارکانو او د دې د دین د خادمانو بیخ کندن. خو الله جل جلاله حضرت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خبر کړي او په دې حالاتو یې علم ورکړي چې کفره داسې تصمیم لري. خو دا دوهمه ورځ ده چې بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا اعلان وکړي چې باید موږ او تاسو د دې کفرو چې تښتېدلي دي په واپسې پسې روان سو، او هغه صحابه چې هغه د احد په جنګ کې اشتراک کړی وي، هغه صحابه مبارکان به بیا نن تیاریږي د دې کفرو د دې ظلمو په تعقیب شي. تاسو فکر وکړئ هغه صحابه چې پر بدنو مبارکانو باندې زخمونه وه، ټپونه وه، ستړیاوې وې، تکالیف وه، لیکن سره سره د هغه بیا د الله جل جلاله او د الله د رسول علیه الصلاة والسلام و دې اعلان ته مرحبا ووایه او ځانونه یې تیار کړل. خو کوم وخت چې دا واقعه و هغو ته ورسېدل، د الله جل جلاله رحمت او فضل و د هغو په زړو کې وهم او ترس ورپېښ شو. هغو دا سره وویل په خپل واپس کې چې نور زموږ سره توان نشته، باید ولاړ شو. خو یوه مشوره سره وکړل چې باید داسې خلک په کار واچوو او داسې خلکو ته وظیفه ورکړو او دا خلک تشویق کړو چې ولاړ شي په مدینه منوره کې د صحابو په زړو کې تشویش ور واچوي او صحابه مبارکانو ته داسې د اختشاش خبرې وکړي چې کافران سره ټول شوي دي، د دین دشمنان سره ټول شوي دي، پر مدینه منوره باندې حمله کوي، چې هغو ته وهم او هیبت او تشویش پېښ شي. کتابونه مبارکان لیکي چې بعضې اشخاص یې پیدا کړل، پیسې یې ورکړلې و دې ته یې آماده کړل چې را روان سي د مدینې منورې ګرانو صحابو ته تشویش او د اختشاش خبره په زړو کې ور واچي او دا خبره ورته وکړي چې کافران سره ټول شوي دي، غواړي چې دوباره پر مدینه منوره باندې حمله وکړي. نو ګرانو ورونو د دې آیات مبارک چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کوي، ګرانو ورونو په دې کې د الله جل جلاله د ګرانو صحابو، د الله جل جلاله د ګرانو بندگانو او د نبی علیه الصلاة والسلام د محترمو صحابو څو اوصاف بیان شوي دي. موږ تاسې باید په دقیق نظر و دې ته متوجه سو او فکر وکړو، ځکه چې موږ او تاسې دغه الله جل جلاله د دین خادمان ځانونه بولو او الله جل جلاله مو د هغه خادمانو په جمله کې راوپاڅوي چې هغه واقعي د خدای د دین خادمان دي. ګرانو ورونو الله جل جلاله فرمایي وایي هغه کسان
چې د الله او د الله د رسول د قول اجابت یې وکړي، چې الله جل جلاله او د الله رسول دومه ورځ بیا د جهاد دپاره وبلل، وروسته تر هغه چې دوی ته زخمونه، تکالیف او ستړیاوې پیښه شوې وې. دی اجابت وکړي، مرحبا یې ورته وویل، ځانونه یې ورته تیار کړل، سره د هغه چې د احد په واقعه کې سخت مشکلات او تکالیف ورته پیښ شوي وه. دا یوه خبره. ګرانو ورونو، تاسو باید فکر وکړئ، موږ تاسې هم باید ودې ته متوجه سو که څه تکالیف و زحمتونه، مشکلات و ستړیاو بند او د الله د دین د دشمنانو څخه قسم قسم مشکلات راته پیښ شوي وي، خو بیا هم باید د هغه تکالیفو سره سره لکه دا ګران صحابه چې زخمونه پر بدن وه، د الله و دین ته بیا تیار سو. موږ تاسې هم باید په هر وخت کې د الله جل جلاله د دین د خدمت لپاره تیار سو، که ستړي یو، که زخمیان یو، که ټوک ټوک یو.